السلام علیکم. یو ځل بیا ستړي مه شئ. خوشحاله یم چې تاسو ته د ویب سایټ جوړولو مکمل کورس وړاندې کوم. د دې دورې ځانګړتیاوې چې کومې دي، دا دوره مکمل درسونه دي، یعنی د هر ډول ویب سایټ جوړولو لپاره چې دی دا کارېدونکي درسونه دي. همدارنګه دا دوره مکمل وړیا دوره ده، بې له کوم لګښته تاسو ته دا دوره له یوټیوب څخه کتلی شئ. دا دوره په مکمله توګه په ساده او رواني پښتو باندې د ډاکټر قرار لخوا تاسو ته تدریسیږي. همدارنګه په دې دوره کې زموږ سره د اړیکې ادرسونه موجود دي. که تاسو ته کوم مشکل پیښیږي، موږ سره اړیکه نیولی شئ. تاسو په ویب سایټ باندې کار کوئ، د کوم مشکل سره مخامخ کیږئ، نو تاسو ته په دې دوره کې د واتس اپ او ټلګرام شمیره ما تاسو ته درکړې. تاسو کولی شئ د هغې د لارې څخه ما سره اړیکه ونیسئ او خپل مشکل مو راته ووایئ. په دې دوره کې تاسو ته د هرې ورځې کار جلا جلا تدریسیږي او د کار په اخره کې تاسو ته د براوزر په واسطه باندې هغه کارونه چې دی ښکاره کیږي. دا دوره داسې یوې برنامې په واسطه باندې تدریس شوې چې پرته له انټرنیټه کولی شي د ویب سایټ ډیزاین ترسره کړي. همدارنګه د دې دورې ګټې چې دی، د دې دورې په پای کې له انټرنیټ څخه ګټه تاسو کولی شئ. د دې دورې په وروستۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د دې کوم کار چې موږ په یو کوم ویب سایټ باندې کړی دی د هغې مکمل مونیټایزیشن او د پیسو د ګټلو لپاره چې دی آماده کول به زه تاسو ته د دې دورې په اخره کې در وښیم. همدارنګه د خپل دې دورې نه وروسته تاسو کولی شئ چې خپل ویب سایټ جوړ کړئ او د ویب سایټ په واسطه باندې چې دی د ایډسنس سره مونیټایز کړئ او د هغې په واسطه باندې خپلې پیسې وګټئ. همدارنګه له دې دورې څخه وروسته تاسو کولی شئ په انټرنیټ کې انلاین د خرڅلاو شرکت پرانیزئ د ویب سایټونو، ځکه چې زیاتره شرکتونه دي، زیاتره کمپنیانې دي چې هغوی د ځان لپاره ویب سایټ جوړول غواړي او ویب سایټ چې دی په انلاین ډول باندې اوس پلورنځي د هغې جوړ شوي دي چې تاسو کولی شئ په هغې کې د خپل ویب سایټونو یو څو نمونې واچوئ او د هغې څخه وروسته تاسو ته اډر درځي او تاسو کولی شئ د هغې په واسطه باندې په نورو باندې خپل ویب سایټونه خرڅ کړئ. همدارنګه د دې دورې د ښه زده کولو وروسته تاسو کولی شئ چې د دې دورې په واسطه باندې د یوټیوب چینل په مخ باندې بوځئ. یعنې تاسو په همدې شکل چې زه تاسو ته درس درکوم، تاسو کولی شئ په همدې شکل نورو ته درس ورکوئ او د دې دورې په واسطه باندې خپل د یوټیوب چینل مونیټایز او په مخ باندې بوځئ. ښه، د دې دورې د نورو دورو سره توپیر څه شی دی؟ لومړی مسله دا ده چې په وړیا ډول باندې څوک د ویب سایټ جوړولو درسونه چې دی نه تدریسوي. همدارنګه که تدریسوي په یوټیوب کې ورکوي هم په وړیا ډول باندې نه ورکوي، ځکه د هغې چې دی خپل ټاکلی قیمت معلومي. همدارنګه هغه درسونه چې د ویب سایټ په اړه په یوټیوب کې خپرېږي، تاسو به ډېر لیدلي چې په یوټیوب کې د ویب سایټ د جوړولو په اړه باندې زیاتره ویډیوګانې جوړې شوي، خو په هغوی کې حتما یو خلا موجود دی، یو ټاګ پکې یا ورکي یا ورپکې یو الیمنټ پکې مکمل ځکه ورکي چې هغوی تاسو دې ته مجبوروي چې تاسو هغوی ته میسیج وکړئ او د هغې په واسطه باندې تاسو خپلې پیسې تاسو نه د هغې په واسطه باندې پیسې واخلي. مګر دا دوره به هېڅکله داسې نه وي او تاسو ته به د امکان تر حده پورې دا دوره په ساده ډول باندې تاسو ته تشریح شي. همدارنګه ډېر درسونه چې په یوټیوب کې موجود دي، خو هغه چې دی په نورو ژبو دي، په پښتو ژبه باندې چې دی ویب سایټ د جوړولو لپاره داسې کوم خاص دوره چې دی نه ده موجوده. همدارنګه دا دوره به انشاءالله چې ډاکټر قرار یعنې زما لخوا نه تاسو ته تدریس شي. ستاسو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې کله چې تاسو اول خو دغه دوره مه شروع کوئ، بیا که چېرته دا دوره تاسو شروع کوئ نو د دې دورې د شروع کېدلو لپاره چې دی غټه حوصله پکار ده، ځکه زه چې تاسو ته په ټاګونو باندې کار کوم، زه تاسو ته الیمنټس باندې کار کوم، نو هغې باندې چې دی داسې چې څوک حوصله ونه لري نو هغه په ډېر زر تنګېږي او هغه کار خوشي کوي. اول خو دا ده چې که تاسو نیمه دا دوره ګورئ نو بیا زما لخوا نه تاسو ته دا وړاندیز دی چې هېڅ مه یې ګورئ. خو که چېرته تاسو غواړئ چې دا دوره په مکمل ډول باندې وګورئ نو بیا زه تاسو نه هیله کوم چې تاسو دا دوره دقیقه وګورئ، ځکه که چېرته مثال ستاسو نه په کوم ځای کې یو د ټګ ور اچول ستاسو نه هېر شي او تاسو هغې باندې پوه نه شئ
نو بیا خو افغانان دي نو بس وایي چې یاره تاسو ته دروغ وایي او یاره ته داسې کې ته هغسې کې نو هغه کوم اعتماد چې لري هغه سړی د منځه وړي. همدارنګه که تاسو زمونږ ویډیوګانې وکتلې او خوښ هم شي نو حتما ورسره یو لایک او کمنټ کوئ ځکه چې دومره وخت په موږ ضایع کړی دی نو تاسو ته هم دغه دوره جوړه کړې ده نو چې یو چاته حتما یو فایده چاته ورسي. نو که تاسو چېرته لایک او کمنټ وکړئ او خپل مشکلات مو کمنټ کې ووایئ یا په لایک وکړئ نو ماته به پته ولګي چې یاره خپل وخت مې بې ځایه نه دی ضایع کړی. ګورئ زه تاسو ته یو ساده ویب سایټ ډیزاین درښیم. ګوره دا یو ډېر ساده دی چې ما پې دلته خپل یو ملګري ته کار کوو خو وروسته بیا دغه چینل چې دغه ویب سایټ چې دی دې کې ما څه لږ تغییرات راوستل او آنلاین مې کړ. نو په دې شکل تاسو وګورئ دا یو سکرین شاټ ما د هغې ویب سایټ نه راغستی دی. تاسو ښه ورته وګورئ په دې شکل باندې جوړ شوی. دغه د یو ویب سایټ ډیزاین دی چې تاسو کولی شئ په همدې شکل باندې په راتلونکي کې خپل ډیزاینونه جوړ کړئ. ګورئ دغه یو بټن د دا بله بټن ده په همدې شکل باندې دا یو پوسټ دی بل پوسټ دی. بیا چې کله تاسو دغه بټن ووهئ نو تاسو ته چې دی مکمل پوسټ چې دی تاسو ته دغه ښکاري. نو دا و زمونږ د ویب سایټ جوړونې د کورس لومړی ویډیو. په دې هیله چې خوښه شوې مو وي لایک او کمنټ مو هیر نشي. انشاءالله چې نورو ویډیوګانو سره ستاسو په خدمت کې ډېر زر حاضرېږم. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله تعالی سپارم.